د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې به اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ وروسته ګوري، یو ځل بیا هم سلامونه. ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن به زه تاسو سره په یو درې موضوعګانې دي، په دې به سره لنډ خبرې کوم. وروسته ما سره په سټوډیو کې بیا راساسې هم راځي، خو لومړی زه یو څو خبرې کوم چې دا موضوع داسې ده: د افغانۍ ارزښت او د افغانستان اقتصادي حالات، بیا د پنجابي میډیا تبلیغات، شاوخوا 80 میلیونه پښتانه او د پښتو ژبه د پنجاب په محکومیت کې. نو په دې باندې به د خیر سره خبرې کوو. وروسته راساسې هم بیا په سټوډیو کې ما سره یو ځای کېږي. خو د هغې نه مخکې چې خبرې وکړو، زه دا د پنجاب میډیا ډیره څارم. هغه خپله هم د افغانستان د اقتصاد او ځینې نورو اړوندونو باندې د افغانستان په اړوند باندې ډېرې خبرې کوي. یوه خبره دا وکړه چې دا خو له زما هېڅ خوښه نه شوله، هغه لکه دوی دا خبره کوي چې دغه دی چې هر لکه چې دا اوسنی حکومت چې په افغانستان کې راغی د طالبانو، نو چې هر څوک، هر ملک یا هر هیواد غواړي چې د طالبانو سره خبره وکړي، نو لاره به د اسلام آباد دي، چې دا خپله لکه یو قسم د یو پردي هیواد کې مداخله کول دي. زه خو اول بیرته دا وایم چې تاسې که د طالبانو چې کوم وخت کې جګړه کوله افغانستان کې د امریکایانو سره په جګړه کې اخته وو، نو تاسې هغې سره مرسته نه ده کړې، ځکه که مرسته کړې خو چین، روسیه او د نورو هیوادونو به ورسره کړي، ځکه تاسو خو د څو لسیزو راهیسې خپله جولۍ د خیرات کله یو هیواد پسې وړئ، کله بل هیواد پسې وړئ، خپله اقتصادي وضع خرابه ده، تاسې خپله دا کار په خپل سر نه شو کولی. نو که طالبان سره مرسته کړي یا طالبان چا سپورټ کړي، نو چین، روس او ځینې نور عربي هیوادونه به کړي، او تاسو به هم په دې کې خپل مالوالی، لکه څنګه چې موږ په د جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره به څه مرستې کېدلې، د هغې به تقریبا 90% تاسې اخیستلې، هر رقم مرستې، که هغه به پوځي وي او که هغه به مالي وي. نو په هغې کې هم تاسې خپله برخه اخیستله، او خپل دغه چې تاسې ورته د ارمي ووئ او ځینې ورته کفري ارمي وایي، د دې دپاره به هم تجهیزات یا اسلحه به هم ورته پرې اخیستله. په دې به زه خبرې کوم، خو د هغې دا خبرې هم تاسو سره کړم. په افغانستان کې چې هر لکه خلک په قدرت کې راځي یا په حکومت کې راځي، که طالبي کې نوري، که د هر ځای نه راشي، خو چې د افغانستان خاورې ته را داخله شي، دا یو آزاده خاوره ده او د دې په فضا کې میشي، هغه به هېڅکله د چا غلامي نه قبلوي. که هغه هر څوک وي، بیا به هغه ازادې فیصلې کوي. که طالبان دلته راځي، که مخکې هغه بل حکومت چې جوړ شو هغه، که هر حکومت وي، انشاءالله تعالی د دې فیصلې به ازادي، او بلکې تاسې ته لا یو دغه شته چې انشاءالله تعالی، ځکه چې خپله د پښتونخوا پښتانه هم راویښ شوي دي او په دې پوهېږي چې پنجابي دغه کومه ارمي چې ده، دا یو سیکولر ارمي ده او دا همیشه د اسلام په ضد باندې ولاړې. ځکه تاسو چې طالبانو سره کوم وضع یې هغه تاسو ته سلوک وي، او هغه هم کله چې څومره کلی و، هغه خپله هم طالبان هېڅکله نه شي هېرولی، ځکه همدا طالبانو خپله مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي چې طالبان یا نور عرب مسلمانان په امریکې یا په خرڅ کړي دي، په ډالرو په خاطر مې خرڅ کړي دي، چې افغانستان چې دغه کفري دغه کوم دغه چې دی ارمي چې دې ته په بودیجه برابر شي یا پاکستان ته برابر شي. ورا پښتنو ته زه بیا خپل تکرار کوم، هغه دا څنګه تکرار کوي، من که پاکستان یادو یا پنجابي ارمي یا اسټابلیشمنټ زیادوم، دا غي نه زما مقصد پنجاب او دغه ارمي ده. تاسې پښتانه سي په خپل خاوره، پښتنه خاوره باندې آباد سي، دا خاوره تاسې له پنجاب په ډالۍ کې نه ده درکړې. نو د دې په خاطر باندې زه همیشه دا یوه خبره لږه ډېره کوم. ما سره په سټوډیو کې هغې موجود دي، د دې په خاطر باندې زه تاسو سره هغه ویډیو شریک کوم. د نجم سیټي بیا هغه د اقتصاد مسلې ته موږ راځو، خو زه هغه پاس سټوډیو ته راخېږم، بیا د خپلې خبرو ته دوام ورکوم، خبرې نه ودرو. نو دغه نجم سیټي نن لکه د دې دا ویډیو به زه ورسره شریکه کړم، بیا به یو څه خبرې जो कि होने जा रही है अगले 2 वीक्स के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने जा रही है. मार्केट्स आर गोइंग टू क्रैश एंड फूड शॉर्टेजेस, पेट्रोल शॉर्टेजेस, ये सारी चीजें होंगी because there's no money to pay. State Bank is finished, gone. Banks में कुछ नहीं है. نجم سیټي وایي چې لکه که په د 2 هفتو کې یو صحیح حکومت په افغانستان کې جوړ نشي چې هغه ټول شموله وي، نو یو اقتصادي بحران راځي. بلکې دا خبره سمه ده، هغه وایي کوم نو په دې باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه چې د افغانۍ قیمت هم ورځ ورځ لاندې راځي. هغه کومې پیسې چې وي، هغه کوم ډالر چې وو، هغه تقریبا 9 میلیارډ نه زیات دي، 9 او 10 میلیارډ شاوخوا دي چې هغه کنګل شوي دي په امریکا کې. مقصد دا دی چې هغه اوس د اوسني
د طالبان حکومت ته نه ورکوي. نو دې خاطر باندې دا وایي چې هغه د کوم دغه چې د روپۍ قیمت یا قدر چې دی هغه لاندې را روان دی او مخکې چې یوه افغانۍ تقریبا 2 وه هغه اوس په 1.5 ته را رسېدلې ده او دا کېدلی شي نور هم لاندې راشي. وایي که دوی که خپله هغه دوی داسې ټول شموله حکومت جوړ نه شي نو طالبانو باندې به هغه کومکونه هغه دغه چې دغه پیسې دا به هر هېواد د طرفه ودرېږي او دا به داسې شي چې د پیسې قیمت به لاندې ځي نو دوی سره به پیسې نه که پیسې نور چاپ کوي نو بیا دغه یوه دا اوس چې تقریبا یوه افغانۍ څه کم د 2 روپو برابره ده دا به وایي بیا د 500 د پاکستان د 500 برابر شي بیا به د 1 روپۍ نه نیمه افغانۍ جوړېږي. نو دې بیا د خبرو دوام ورکړو نو په کار ده چې طالبان زر تر زره حکومت خپل جوړ کړي. تاسو دا لږ نور هم در باندې اورم به لے گئے اور لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے کہاں سے دیں گے چھاپیں گے پیسے تو پھر تو اگر پیسے چھاپ دیے تو پھر آپ یہ شروع ہوا ہے کہ 1 افغانی 2 پاکستانی روپے کے قریب تھا اب میں نے سنا ہے کہ وہ 1 کے قریب آ گیا ہے اور اب یہ جائے گا 50 پیسے پہ جائے گا یہ اور بالکل تو اس میں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک ڈبل روٹی ملتی تھی سے 1 افغانی کی جس کے 2 روپے پیچھے ہوتے تھے تو اب اس کے پیچھے 50 پیسے ہوں گے تو وہ 1 افغانی کی نہیں وہ 4 ہوتے ہو. یہ وہ افغانستان نہیں ہے جس میں خدا به د سوي کنه که به دغه د دیو نور پیسې چاپ کینې د پیسې قیمت به نور لاندې راشي او چې کله د پیسې قیمت لاندې راځي نو همیشه په هغه هیوادونو کې بې قیمتي راځي او لکه نور ستونزې پیدا کیږي غربت پکې زیاتیږي پیسې دغه شیانو قیمت جګځي او ماشونه ما عمر نو بیا په غریبي چې ده په خلکو کې خوريږي نو بیا دا د خبرونو وروسته بیا د یو څه نور د طالبان آئے تھے 1996 میں جبکہ ایک سول وار اتنی زبردست سول وار چل رہی تھی کہ سارا کچھ ہی ٹوٹ چکا تھا سب کچھ کولیپس کر چکا تھا. اب تو امریکنوں نے وہاں بہت کچھ کیا ہے نا جی کچھ انڈینز نے کیا ہے کچھ ہسپتال بنا دیے سڑکیں بنا دی اور امریکنوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں کچھ فوج کے اوپر. بل خبره دا وکړه چې طالبان چې اوس دا ځل راغلي دي وای هغه په چې کوم وخت راغلي او هغه 90 کې وای هغه د کې ډیر فرق دی په طالبان وای چې موږ ډیر بدل شوی وای ک طالبان بدل شوی دي نو خپل افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دا اوس وای شل کاله په خانه افغانستان نه دی دلته ډیر زیات پرمختګونه شوی دي او امریکا د ډیر پیسې لګولې دي په سرکونو باندې په نوې ټکنالوژي باندې خاص کر په عسکري قوه باندې نو دی ډیر پیسې ته مصرف کړي به وای هندم په ځینې شنو کې پیسې مصرف کړي نو دا خانه افغانستان هم نه دی او افغاني طالبان هم نه دي نو څنګه د اخرنۍ یو څو خبرې باندې एकदम بس به دا پروګرام ختم صرف فوج کے اوپر اور ہتھیاروں کے اوپر مگر کچھ چھوٹے موٹے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا ہے نا. ایک سیکولر نیشنلسٹ افغان مڈل کلاس شہروں والی 3-4 شہروں میں بن تو گئی ہے نا اینڈ وہ اس میں اب تعلیم میں بھی انجینئرز بن گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ سارے تو نہیں بھاگیں گے نا دے آل نیڈ جابس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان 2.0 ہے اینڈ طالبان 2.0 ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ دا وایي چې دغه د اوس په افغانستان کې خپل میډل کلاس جوړ شوی دی میډل کلاس نېشنلیست خو دی ته سیکولر ویل دا چې په افغانستان کې سیکولر خلک دي هیڅ نه خدا ویل چې هغه نېشنلیست سیکولر کلاس جوړ شوی دی په افغانستان کې ځکه هغه ټول تعلیمونه کړي چې په انجینران دي ډاکټران دي نور ساينټستان پکې دي نو دا خو د شته چې دا په ټول برني وادون ته نشته نو دا په دې یواد کې دنه وسیږي وای دا ټول کار غواړي او روزګار باندې ته غواړي دې په خاطر باندې وای باید دغه په کار د طالبانو ته چې زر تر زر خپل د حکومت د پیژنګرو لپاره نوري وادونو سره لاس یو ځای کې او کارونه وکړي چې دنیاي په رسمیت باندې وپیژني نو دا ځنی تفسیری خو صحیح خو هغه یو تفسیر چې دی په کې لګه خراب کړی واغ ویل چې دا هغه باندې ما به خبرې کړې دي چې خو هغه په د دې ویډیو په اول سرونه کې و چې دا ویل چې د طالبانو سره د خبرو لاره به د اسلام آباد نه نو دا چې افغانستان اوس تقریبا خپل په قطر کې خپل دفتر او دغه دفتر د لارې د چین روس امریکای د ټولو سره خپل تعلقات نو پاکستان ته خو ضرورت نشته چې دغه د لارې د راشي او خلک دوی سره وګوري نو د خپل هغه ضرورت نشته د اوس خپل هیواد ته راغلي دي د خپل هغه ادرس نورم قوي شوی دی نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی ز به روس نور خبرم کوم ما سره په سټوډیو کې راساس دی او راساس سره زمون محبوب جان فرایی هغه مر سره دی چې هغه د انسانانو په روحیاتو یا فلسفه باندې کله کله همیشه خبرې کوي
نو هغه سره به خبرې کوو. خو ما نور څه مختلف خو ځای په ګڼ کې به زم خبرې کوم په اول باغ ته مو خبر کوم چې خبرې راسا صاحب مایک دی واځي بس خبرې شروع کړئ. مننه زماني صاحب، بیا هم ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. زماني صاحب بس خوشبختانه نن زه د فرعي صاحب په حجره کې میلمه یم او ماشاءالله ډېره ښایسته حجره هم لري او یو ما ویل راځم دلته فرعي صاحب هم دی، د مې خوا کې ناست دی، حتما ډېر وروسته خبرې هم درسره دوستانو سره خبرې هم وکړئ. نو تا په ډېرو دقیقو دغه باندې مسله باندې خبرې وکړلې زماني صاحب چې دا هر څه په اقتصاد راسا صاحب ته لږ شانته صبر وکړه ودرېږه، زه به دا ستا اواز لږ ودرم. زه یو څو خبرې نور هم کول غواړم. زه یو کمنټ هم راغلی ځکه هغه موضوع زما نه پاتې شو، ځکه بیا ملګري به وایي چې موضوع دې څه بیا جواب نه ورکړو. هغې باره کې څو خبرې کوم بیا څه هو بله ما چې کول خبرې پرې وکړم هغه دا وخواوو چې د 8 میلیونو پښتنو ژبه د پنجاب په محکومیت کې او یا 8 میلیونه پښتانه د پنجاب په محکومیت کې ورونه ما خبرونه په دې باندې موضوع باندې لږې خبرې وکړو، خو بیا موږ سره مېلمه وو، ما زه ډېر ورته برابر نه شوم. ما مثالونه راوړل چې څنګه ترکیه کې چې دی تقریبا 3 میلیونه نفوس لري، خو هغه دغه نور کردان دا نور قومونه چې ورسره اوسېږي په هغې باندې حکومت کوي. همداسې په ایران کې د ټول نفوس چې دی 4 میلیونه دی، په دې کې فارسي چې دی هغه 52 میلیونه دي، خو هغه دغه نور قومونه د خپل لاس لاندې کړي دي او په هغې باندې حکومت کوي او خپله فارسي ژبه یې پرې منلې ده. همداسې په پاکستان کې 54 میلیونه پنجابیان 54% پنجابیان دي، 4% د ټول نفوس 54% پنجابیان دي. دا په دې نورو قومونو باندې ډېر ښه حکومتداري کوي چې په هغې کې پښتانه هم دي. پښتانه خپله 8 میلیونه دي. دیو ته اوسه پورې دا احساس نه دی شوی چې زمونږ ژبه زمونږ قوم د پنجاب په حاکمیت کې دی، د پنجاب دغه جنډه د پښتونخوا په خاوره باندې رپیږي. ځکه ما ته د ورور لیکلي دا د هغې په خاطر خبره کوم ځکه ما موضوع ورکړې وه، یاره تاسو روټۍ نه هضمېږي چې تاسو پاکستان پسې خبرې ونه کړئ. وروره د څه دی چې ته پاکستانی ولئ ځکه ته پښتونخوا په خاوره باندې اوسېږي، پښتون زما ورور یې. خو تا اوسه پورې ګوره تاسو دا لکه داسې پراخه سوچ کلن دی کړی، تاسو ډېر زیات محدوده سوچ لرئ. ته چې 8 میلیونه یې په تا باندې یو پنجابی واکمن دی، ځکه که ته هر څومره ووایې که د جمهوریت د لارې ووایې هم هغه یوازې د پنجاب سیټونه چې ستاسو د 3 سیټونه یو ځای شي د هغې سیټونه اندازې دي. که په فوج کې د واکدارۍ په لحاظ باندې ووایې چې په هغې کې په 100 کې 80 سلنه 80% چې دي هغه په مشران چې دي هغه پنجابیان دي. صحیح ده، په لکه اسې عام دغه کوم آرمي چې ده لکه په لاندې چې دغه فوجیان دي یا IFC تاسو ته وایي هغې کې پښتانه زیات دي. دا خو د انګرېز په فوج کې مو نو بیا خو انګرېز هم بیا که داسې نو بیا خو تاسو د انګرېز واکمني بیا ولې ختموله. خو انګرېز هم دغه شانته وو چې ټول قومونه ډېر لږ خلک خو هغې بیا ټول قومونه محکوم کړي وو. اوس چې هغه کله تو بیا پنجاب دلته حاکم کړو دغه نور قومونه ورله محکوم کړي، یو بنګال ترې ازادي واخیستله. نو زه همیشه ځکه په دې باندې خبرې کوم. بل ولې لکه پنجاب یو بل هوښیاري دا کلې ده چې ګوره اوس هغه اردو ژبه ځکه ستاسې قومي ژبه مندرې ده چې دا اصلا هندي ژبه ده، خو هسې نوم یې ورله بدل کړی. اردو د خو لښکر معنا یې ورله ورکړې ځکه د ترکي دغه نه راوتلی د لفظ نه لښکر معنا لري. هغه دا چې دا اصلا هغه هندي ژبه ده، صرف رسم الخط نه لیکلو کې فرق دی. بیا دا پنجاب دا ځکه ولې په ځان باندې ده ځکه چې د پنجاب او د اردو په منځ کې ډېر کم فرق دی. هغه په دې باندې پوهېږي چې زه نوم خو د اردو دی، نور هم دا پنجابي ده. ځکه که ستا اردو یې ته د ټوله پنجابي ژبه باندې پوهېږي، زه اوس په اردو باندې پوهېږم همدغه هندي ژبه باندې. زه په ټوله پنجابي څو خبرې کوي ډېر لږه فیصدي به دا چې زه به پوه نه شم، نور په هغه اکثره باندې ټکو باندې په هغه څه چې وایي هغې باندې ته پوهېږې، ته دې مقصد هم شي اخیستلی. نو که د پښتون نه ژبه هېره شي، که یو پښتون خپله ژبه هېره کړي او اردو ژبه شي، هغې خپلو بچو ته بیا ډېره مشکله شي چې بېرته پښتون شي. مګر که یو پنجابی په اردو ژبه هم غږېږي ډېر په اسانه باندې، که هغه ټوله اردو وایي هم په ډېر اسانه باندې هغه بېرته پنجابی کېدلی شي. نه، د پنجابي ژبه ډېره په اسانۍ باندې هغه راوړلی شي. لکه زموږ پښتانه چې اوس په دغه سرایکي بیل چې ورته وایي چې په دغه ځای کې اوسېږي، هغه سرایکي پټان دي. لکه هغې اوس وګوره ژبه تېره شوې ده، هغه په ژوند کې بېرته ډېره نه شي کولی چې بېرته پښتو ژبې شي. داسې امکان چې هلته مختلف قسم زموږ قومونه اوسېږي چې په هغې کې جندون دي، ترین دي، دا ټول پکې اوسېږي، ټول انکي خبرې کوي، انکي باندې خبرې کوي. هغې ته اوس ډېره مشکله ده چې بېرته خپلې ژبې ته راواوړي. مګر یو پنجابی که اردو ژبې شي ډېره په اسانۍ باندې هغه خپله ژبه بېرته خپلې ژبې ته اخیستلی شي. نو تاسو سره زه دې باندې خبرې کولې. موږ اوس داسې پښتنو ته نه ویل تاسو ټوپک راواخلئ او سندواره پنجاب سره ونښلئ، مګر تاسو کې باید هغه شعور پیدا شي چې 8 میلیونه خلک کم خلک نه دي او دا د پنجاب په محکومیت کې دلته ژوند کوي، جرم نشته دی. او ګوره اوس که ته پښتونخوا یو خپل ملک دی په پار ځای کې خپله
امبیسي درلودل، خپل امبیسډر به وي، خپل جبه وي، په هر څه به د دوی خپل واکمني وي. مګر اوس دغه شی نه دی. د پنجاب حاکم دی سیده کته عمران خان یا دی او د سيزن نور وزیران یا دی 12 وزیران چې دی وساته پښتانه دي. مګر په دغه وزیرانو پر اتګ باندې آل د پښتون حاکم کېدل نشي، ځکه چې هغه دغه جان دغه د سیستم د سیده چې هغه کې کته هر څومره هر قوم راولي بس ګټه ته د پنجاب کار کوي. لکه څنګه چې ته په دغه کې په هند کې که هر یو مسلمان راولي یا سیک راولي صدر اعظم کې، مګر هغه به ما ملک نشي نه بدليږي. ما کوم سیستم چې دغه به ما هندو سیستم دی، چې کته په امریکا کې یو تورپوست راولي هغه هیڅ کله د تورپوست حکومتداري ته نشي راځي. حکومتداري او سیستم به کې ماغه چې سپینان غواړي ماغه به کې چلیږي. دا ستاسو سوال جواب نو هغه زما دوه موضوع چې ورکړی په هغه ما پوره خبري وکړي، ځکه چې نو وخت زه موضوع مونږ ورکو باید زه باغې باندې اول خپل تفسیر وکم هغه موضوع لګو څیړم. ما خپل خبري کړي اوس بر اساس خبري کوي او زه هغه مایک واس کما اساس اوس کولای شي ته پوره خلاصه شي. انا بس ټول خبره هم د یو خبره ته راټول کو چې د هر څه په اقتصاد چرخيږي، ولو چې د هر څه د ټول دنیا څوکونی سي او هغه اقتصادونه لري او هغه سیستمونه لري، هغه هیڅ معنا نه لري، هغه نه ازادي دا هغه هیڅ شم نه لري. او خصوصا همیشه موږ دا خبرې کوو د 20مه پیړۍ د هر څه اوس په نوې ټکنالوژي باندې دا سیستم روان دی دنیا او مجبور دي چې دې سره باید سړی ځان عیار کړي. نو دا ټول څه په اقتصاد چرخیږي. نو دا زموږ هم هیله ده د ټول افغانانو نه به خصوصا د طالبانو نه چې د خلکو او د په منځ کې اتحاد اتفاق او هغه چې ټول په دې پیښې چې اوس واقعا هغه پخواني طالبان دي نه دي د علم او فرهنګ او د کلتور او د مدنیت د دې شیانو سره آشنا شي او خلک مو سره آشنا شي. دا د خلکو وظیفه ده چې دغه کلتور سره دې به ته دغه شي آشنا شي. ان شاء الله دا په وخت کې سیاست به جوړیږي. زه ډېر خبرې نه کوم فرای صاحب تا وخت ورکوم ځکه چې موږ به ورځ بارش په خبرې کوو. نو زه سفرای صاحب نه خواهش کوم چې خبرې وکړي، زه به د تازه تاسو نه پرېږدم. نه مهرباني راځي. سلام زماني تاسو ټول دوستان چې زموږ ځای هر چې دي او اوري سلامونه وړاندې کوم او شروع په نامه د الله چې رحمان رحیم دی. خو موږ انسانان دغه چې قوانین متفاوت دي نو فکرونه او نظریات مو متفاوت دي او باورسه ازادي د بیان هم ده کولای شي شی وایو. تاسو د زمان په باره کې وویل، تاسو د تعداد په باره کې وویل، تاسو د فرهنګ په باره کې وویل، تاسو د ژبې په باره کې د خبرې وکړې. ما واورېدلې ټولې. زه خپله په دې نظر یم چې موږ خپل ځان ته چې ګورو د کور څخه چې کوچنۍ ټولنه ده بیا چې راځو غټ ټولنې ته، زه په دې فکر کې یم چې دغسې چې کمیت ته ګورو ته کمیت زما په نظر کیفیت لا هم پورته دی. مثلا فکر وکړئ په یو مملکت کې حساب چې د 50 میلیونه ژوند کوي او په یو مملکت کې 15 میلیونه ژوند کوي. د 15 میلیونه مملکت لکه د زه مثال درکړم فکر ډنمارک کې او ژوند کوي 15.2 میلیونه دي. دا کولای شي تر 80 کاله پورې که 15 کاله نور هم چې اصلا دوی دا اوس درآمد ونه لري په ټول ملت ډوډۍ ورکړي او ټول باسواد ټول تحصیل کړی دی. اوس نو راز به کمیت وګورم تر اوسه په وطن کې افغانستان بیچاره کې تقریبا 15 میلیونه خلک ژوند کوي. وضعیت په ساله خپل د ځان خرڅ او مصرف د یوې هفتې خپل مملکت نه لري. نو زما په نظر کمیت دومره مهم نه دی ولی کیفیت ډېر مهم دی. دا که په حساب کم قوم یا کم ژبه یا کم څوک ډېر دی که لږ دی هغه هېڅ کم مهمیت نه لري ولی کیفیت که سړی پورته یوسي هغه په حساب کولی د هر چا سره رقابت وکړي. اول دا چې غږ مې راځي دا په دې معنی چې زماني څه وایي هر شی بیرته کېدای شي برګشت ولري راسي. یګانه شی چې دی هغه زمان دی هغه برګشت نه لري. بنا انیشتاین ویلي وویل دا ټول شیان درې بورد لري. یو ډېر مهم بورد بل هم لري هغه زمان دی. زمان که راس موږ ته وګورو موږ او تاسې دا فرهنګ او کلتور یادوو. فرهنګ او کلتور ډېر ښه شی دی چې ویې ساتو مګر په هغه پسې اویزانه نه اوسو. دوه شی مایک هم ډېر شور کوي فرای صاحب که زما اواز درځي دغه مایک ډېر زیات شغارې پکې راځي بند هم شو یو د مخکې ما دغه کوو. نو دا مسله داسې ده چې
دغه مایک لګي ګوتی کوه وي دغه आवाज جوړ کې زبم به تراپو دغه کما دا سیل شان دغه کوي چې او شغار نه کوي ځکه شغار په ډیر دی سکه به دغه کما یا یو د کېور دراکي او وسه تاسو دغه کوي چې تاسو راکته کما به وځو دا ډیر شغار کوي خو پوره شغار کوي صبر کوو درې او عملګرو د فرای صاحب د مایک شغاره کوي هغه ما پرې خو زه اسې د لونګې په سر د دې په لکه دغه د یو لطیفه د کله چې موږ هم د پنجاب نصاب لستو په وخت کې په نه هم کلسم کتاب کې په انګلیسي ژبه کتاب کې دی لونګې په سره یو واجبہ د مولانا نصرالدین یو لطیفه هغه به تاسو سره شریک کوم هغه وی مولانا نصرالدین شو لکه یو ورځ یې په خو به د خطونه خلکو لګل نو بیا به لکه چا چې به خط ولګو بیا به څوک به پاغه کړي کې لکه یو یا دوه کسان به هغه بلستري ون بیا ول خلکو هغه خط ورج دا ته ولولي نو یو ورځ یو د وی خزي میړه مسافر نو هغه ته خط را لګل اخزي خو نشو لستره خو بس په منډه راغله د مولانا نصرالدین کور خاطر روانه و مولانا نصرالدین چې کور تر نه جوړ شو اندراده چې وټه کوله مولانا نصرالدین خبره راوتلو حالات کې چیرته تو کار په توندۍ کې نو دی ورته ویل چې مولا دا دغه راته د خطر غلې دا راته ولوله هغه ورته ویل چې زه خو لستون کې نه یم مولانا نصرالدین ورته ویل چې زه لستون کې نه یم او زه لستون نشم کوله نو به دې خزي ورته ویل چې څنګه لونګې دې په سر ده او لستون نشي کوله ځکه دا لونګې چې دا په خوا د لستون کو خلکو نه خوا نو څنګه ساخو لونګې په سر ده ته لستون نشي کوله دا تدروغ ځکه ته لستون شي کوله مولانا نصرالدین د شروع دا لونګې راوغسته د خپل سر نه دغه زنانه په سر باندې کې وخسره او به وته ویل چې زه د لونګي خو مثال سر کې وخسره او دا خد په خپل ویوا ځکه چې د سويج د لسترو نه خدانه بس بس تخپل ولوله نو دا چې دا خو د افغانانو د ځنې مسلمانانو او به خاص کړه د پښتنو نه هم ده نو دې بس هغه دغه لیکلو او په خاطر به طالب یافته خلکو او لستل به شو کوله دا غي د پاره هم دا د پګړې به سر کړو د تزنې کومنټونه د بدا وګورم ک دغه بیا پروګرام بس کوو د لیکلي دی چې د پاکستان کې د پښتانه حیثیت د غلام دی د افغانستان جوړیدل د پاکستان د پښتنو حیثیت ژوندې کیږي ځکه پښتانه افغان د خپل بچو په خاطر ځان لري کړل د انګريز لویری و انګريز ته وسپارل چې نن هم د انګريز پاکستانی تر ولکې لاندې ژوند د غلامان دي ژوندۍ غلامان دي ځکه دا لشان دغه د جمال خان ورور دا دغه را لګلو د چلې ورور ترڅو پورې چې پښتنو کې د ایس پیدا نشي چې خپل په دې پوي نشي چې منګه په غلامۍ کې ژوند تیرو نو بل څوک دوی د خپلواکي نشي غسرې خو خبره ز کوم په دې کې اوس په دې باندې بلوچستان ورنه پوي شي دي کومه وګورو سی پی چې جوړیږي سی پی چنایان جوړي او په گوادر کې جوړیږي د بلوچستان په خاور باندې پاکستان 15% خاور چې دا د بلوچ خاور ده خو مګر نفوس لحاظه بلوچستان په ټولو کې کم دي په خو یو وخت چې مال وسلی په وخت تقریبا د 12 ملیون اوس نه پیغام شو د څومره بلوچستان نفوس ډیر کم په دې کې به پښتانه مرسره اوس به زیات شي ځکه هغه وخت تقریبا یو 10 کاله مخکې نو به ته لکه اپډیټ کړي نه دی خو زه خیر به زو ګورم نو پاره کې چې د بلوچو نفوس چې هغه ډیر زیات کم دی نو کله گوادر جوړ شو او چنایان دلته د اقتصادي پروژې راوړلې په گوادر کې بلوچستان کې نو د دې د پاره به د پنجاب چې د اغلستون کې الته ډیر دي هغه بل ته کار لرازي روزګار لرازي نو یو 100 ملیون نفوس نه ډیر لري پنجاب خاورې کومه ده خو نفوس یو 100 ملیون ډیر دی نو چې دغه 15 ملیون په دغه تراغله دی بلوچستان ته نو د بلوچستان هغه د نفوس په لحاظ باندې چې کوم وس بلوچستان دی په پښتانه موسیقي خو خیر هغه په خپل اریو په خپل سیمه په خپل خاور وسیږي بلوچستان کې خو کوم دغه چې د گوادر د بلوچستان په خاور جوړیږي دلته به د بلوچستان نه پنجابین زیچ به بده ته بلوچستان نه بلکې پنجابستان به ورته باید به خلک وای ځکه چې په کې د بلوچستان اکثریت نه نو بلوچستان په دې باندې پویږي ځکه د خپل ازادۍ لپاره غږ پورته کوي مګر زمونږ پښتون رول چې هغه د پښتونخوا دی هغه په دې باندې خبر نه دی چې ولی بلوچستان خپل ازادي غواړي او د څه لپاره دوی مبارزه کوي مبارزه د خاطر کوي چې هغه په دې باندې پویږي کومه اوس د خپل خاوره د پنجاب د ولکین آزاد نکله په راتلونکي کې به
دا به پنجابستان شي نه بلوچستان، ځکه دا به شي لکه پنجابستان، ځکه چې اکثریت به پکې داغي لکه څنګه چې د سند کې د کراچۍ چې وو هغه یو غټ ښار و چې کله پاکستان جوړېدو د هند نه په ډېر لوی تعداد کې هندي مسلمانان رال په کراچۍ، حیدرآباد په دغه منطقو کې آباد شروع میشته شروع واته چې دی بیا د سندیانو نه هغه مهاجر زیتو. نو دغه مهاجر چې زیتو بیا یو وخت کې دغه مهاجرو ځان دپاره MQM په نوم باندې یو ګوند جوړ کړو، یوه پارټي ځان ته جوړه کړه او هغوی بیا خپل ځان دپاره په خپله دغه سند ځان ته بله د مهاجرو صوبه غوښتله. صوبې غوښتله ځکه چې خاوره خو د سندیانو وه، خو دوی پکې ډېر رال ډېر پکې آباد شول، خپل ځان دپاره یې پکې بیا د مهاجرو صوبه غوښتله. یو وخت کې بیا داسې الطاف حسین کول چې بیخي د آزاد هیواد نارې هم پورته کړه، هغه دا بیا د پنجاب فوج ښه وټکول او هغه دغه ځای نه دغه کړه. بل دا شاته دومره پښتانه خو ځینې مخکې ورغلي د روزګار دپاره او ځینې بیا ځینې پښتني منطقې یا سیمې یا فاټا قبایلي علاقې پنجاب دومره بمباري کړې چې خلک مجبور کړي چې وتښتي. نو په هغې هم د روزګار دپاره اکثره کراچۍ ته راغله، ځکه کورونه هر څه خو دې پاتې وو. نو کراچۍ کې چې دی هغه لیولې د اوس د مهاجرو او د پښتنو برابر کړی دی. نو اوس نه سیندي ازادي شي غوښتلی، نه پښتون خاوره، نه د پښتون شو، نه د سیندي او نه د مهاجر، ځکه دلته یو مخلوط یو نفوس جوړ کو. دا شاته د پنجاب چې دی قوي مازغه کار کوي، ځکه چې هغه همیشه غواړي چې دغه نور قومونه به د دوی په غلامۍ کې ژوند تېروي او دوی به خو دې دپاره یو قوي دغه پکار دی. اوس وګوره مخکې دلته فرعي صاحب خبرې کولې، فرعي صاحب هر سړی په خپل نظر کې آزاد دی، هغه دې دپاره جدا نظر لري، هغه کمیت او لکه کمیت او زیاتوالي په خاطر باندې یا ډېروالی یا کموالی په هغې باندې همیشه بحث کوي چې لکه یو شي دپاره باید مهم نه دی چې یو شی ډېر چې کمي، خو باید هغه دغه وایي لکه اوس دغه چې دی ډنمارک دا 5 میلیونه دی، خو دې ښه کار کړی دی، ملک هم ښه پیشرفت کړی دی. خو دلته مسله دا خو دا خو موږ هغې سره نشو پرتله کولی، هغه یو جدا ملک دی، دا یو جدا ملک دی. موږ چې کومه پرتلې کوو هغه د ازادۍ په خاطر کوو چې یو ملک آزاد شي، هغه به ترقي کوي. نو زه هغې وکړه بیا هم ګورم که اواز یې صحیح و، خو پرېږدوی که بیا اواز صحیح نه و ځکه بیا د پروګرامونو کوالټي خرابېږي. راساس یې دغه تلیفون همیشه شغار یې کوي، وروسته چې بیا خلک اوري هغه شغار یې پکې راځي، بیا ما ته ځینې وخت هغه د کمنټو کې راته لیکي چې کوالټي وره بهتره کړه. نو زه اوس دا چې کومه که شغار یې و خو به یې نه پرېږدو، بیا پروګرام بل پروګرام کې چې دغه نه و غرار بیا په هغې کې راواخلو. اول فرعي صاحب ته زه بیا دغه کوم مایک ورکوم چې هغه خبرې وکړي. فرعي صاحب تاسو خپل دغه وکړئ چې لکه ما خو راپورته کړی چې اواز هم صحیح دی که نه دی؟ فکر کوم چې خاطر زما تلیفون دا ور چینل کړی دا زه به دې صحیح دی، ځکه چې مخکې زه سخت یو دغه شغار یې پکې ډېر زیات و که نه، لکه اوس که شغار یې ورک هو دلته هم د مزاحماتو. بل بیا هم سلامونه او نیکې هیلې ټول دوستانو ته وړاندې کوم. زه خپل خبرې ته بېرته راځم چې موږ او تاسې دا زمان چې یادوو دا په حساب ولې دونه مهم دی. هغه کې مخکې یو څو خبرې وکړې خو غواړم چې لنډې کړم. ګورې موږ او تاسو وایي فرهنګ، بله فرهنګ کلتور. اوس نو موږ دوې لارې یا دوه قسمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې وایي زه خپل فرهنګ او کلتور ساتم، مګر په څه شکل ساتم؟ زه په هماغه شکل چې هغسې ساتم، مګر څه شی یم؟ زه هم همالته یم، یعنې هلته چې یم څه معنی په هغه پسې اویزان یم. په څه شي پسې؟ په فرهنګ او کلتور پسې. اوس نو زه چې سوم، زه د نن ورځې زمانې سړی نه یم، زه د هغه سړی یم، ولې چې هلته اویزان یم. بل ګروپ خلک چې دي هغوی وایي چې فرهنګ او کلتور صحیح دی چې هغه وخت ابیادي د چا راټول سوی، مګر زه لکه هماغه چې و په هغه شکل ساتم، مګر زه دلته اویزان نه یم، زه دلته ژوند کوم. که دې باریکي ته متوجه شوي اوسئ، ښه واورئ. هغه زما فرهنګ کلتور دی، هغه ساتم، مګر زه دلته یم. اوس نو راځئ په حساب چی لپاره؟ په دې خاطر چې بعضې خلک وایي چې په حساب چا تغییر کړی او چا نه دی کړی. زه وایم چې موږ او تاسې لرې نه ځو. خپل ځان هر یو چې تاسو زما غږ اورئ، خپل ځان، خپل پلار او خپل زوی، دغه درې راواخلئ، درې نسله، ډېر لرې نه ځو. تاسې وګورئ چې زه خپل د پلار سره څومره تفاوت لرم. زه نه وایم چې زه پورته یم که هغه پورته دی، تفاوت څونه ډېر لرم. بیا وګورم چې زه خپل د زوی سره څونه تفاوت لرم. فرعي صاحب دغه د اقتصادي موضوع ته راشه او دغه ته راشه، لکه ځکه چې موضوع ما پاس لیکلې ده چې د هغې مطابق نه، خو تاسو څو یادې کړلې چې په حساب زمان مو یاد کړئ، پیشرفت
زمان دي کې نشه دي کې دی لکه د افغاني ارزښت او افغانستان اقتصاد د پنجابي میډیا تبلیغات شاوخوا 80 میلیونه پښتو ژبه د پنجاب په محکومیت کې اندي باندې کار یو باندې خبرې کوي ځکه باید تاسو موږ موضوع دې خبرې کوو. بله د ژبه چې دا د ژبې په ارتباط زه دغه لرم چې زه فقط طرفدار اصلا د کمیت نه یم، د کیفیت یم. مخکې مې وویل خدای دې چې پیسه 15 میلیونه دي، دا 15 میلیونه پیسه 15 میلیونه ټولو درس تحصیل او عالی تحصیلات کړي دي، بل 50 میلیونه دی هغه پیسه نه درس ولې نه تحصیل کړی نه پیسه بنا د 15 میلیونه ژبه په مراتب تر 50 میلیونه زما د پر ارزش پورته ولی پانتون د په ژبه دی، مکتب د په ژبه دی، تحصیل ولی په دې خاطر چې ټول د تحصیل ژبه سو دا ژبه چې دا څلوي ستوري د زموږ او تاسو پښتو ژبه اته مخصوص د پښتو دي، لاس د عربي دي او 22 د فارسی دي. دا زما او تاسو په لاس کې زدي څه چې جوړوم اصل ځین جوړوم شکولات ځین جوړوم کزهر جوړوم یو عرف دی خو تاسو راځي زموږ په حساب څه لغتونه په دې کې لرو د شکنځلو څه لغتونه لرو چې ټول ما عصبي کوي. دا په څه خاطر په دې خاطر چې مختلف لغتونه راوړي دا یو خاطر ریزو راغلو په حساب تاسو د اقتصاد او د شم دا ټول ته یو ماشوم ته کوم څه پوښتنه وکړي چې وایي په مملکت کې چې هغه مملکت بیگانه دنیا سره اړیکه ونه لري او هغه ته په رسمیت ونه پیژني او تاسو سره راکړه ورکړه نه ونه لري، واضح خبره چې په حساب اقتصاد د صفر خو څه منډي وي د منفي صفر څخه شته کیږي. په دې خاطر چون رشد نسته او مصرف سته وای با عالی کسی باید نگریست که دخلش 18 باشه و خرچش 20. وای دغه بیچاره پر حال باید وژړو چې داغه دخل اتلس وي ولی خرچ شل وي، مګر زما استاد مملکت اوس فعلا که فکر وکړو زما استاد مصرف کسل دی نو زما استاد راوړل حساب چې د صفر دی. دا خو نه کیږي، دا هر څه ژرتر په هر شکل چې کیږي باید بانکونه خلاصي او باید په سبب چې رونق پیدا کی ولی هر یو ورځ معادل د لاس کال شاته ورېدل د مملکت. نو په دې خاطر دا یو ډیر بد خبر دی چې موږ او تاسو پیسې واقعا شاته ولېږي او تبلیغات چې به ورسره وي چې لکه دا زموږ په حساب نه اعلی امسایګان چې دوی تبلیغات ورسره کوي او د بل خوا څخه په حساب سوشل میډیا ټول لري نو د یو خوا څخه دا شي کېږي د یو خوا څخه په حساب دغه ارزش څه درځي ولی چون زه یو تاجر یم زه یو عادي سړی یم زه په یو دید ګورم د خپل پیسو ته د منفي نو بنان زه چې کوم څو لارې لرم چې دې خواته کوم دا وساتلم ماته ضرر رسي کې په دې تجارت کې ماته ضرر رسي په دې خلک دا ورس به ارزش کیږي. علت دا دی چې موږ باید د خپل پیسې پرې نوځو به ارزش شي او هر څه چې تر پیسې شي دغه وکړو بانکونو کارونه شو سي او تجارتونه شو سي او پیسې د پخوا وخت نه دی. زه دا اوس وایم هیڅ څوک حتی دغه طالبان وروڼه چې اوس راغلي دي دغه هر څوک وایي چې دا د پخوانی طالب دی زه ته چې نه دی علتونه تاسو ووري نن ورځ هغه تاسو په موبایل کې خبرې کوي او شل کاله مخکې ورو چې په موټر کې کسب د ټیپ درو دغه درته ماتوي نو بنا چې د زمانه تغییر کړی ده دغه زموږ د اوسنی طالبان چې راغلي دغه هر یو زما خبر کاوري وادي وری ستاسو زامن او تاسو فرق کیږي دغه چې تخپل پلان سره فرق کیږي. زما استاد پلار ته ویلی وای چې موبایل د څه شي دی هغه د سیو چې کفري خبرې مکو دا څه وای دا موږ امکان لري مګر نن ورځ د اوس مشتس په ژوندۍ بڼه خبرې کو په ټول دنیا کې دا چې به زما استاد زوی د بره راځي ابي بيخي بل شي دي ګرام دوستان یعنی ما خپل پستور کول دی د بي بي سي خبرنګار په اسپانیا کې دغه د ای ټي یا د نوې ټکنالوژي نمایشګاوه د ول په دې خاطر چې کورونا دی زتلای نسم مګم زلته يم په همدغه شکل چې دغه نطاق په بي بي سي په لندن کې ناستو هغه هلته پیسې په لارې تللی دلته ول اوس د زم دی غرفه اوس زم د دې موبایل پښتنه کوم او ری ولی هلته روبات او د دې ځای هغه خبرې کول د ژغ دغه ځای څخه په هغه شکل د روبات پولیس راوته ویل نو دنیا په دې حالت منډي وي دا امکان نه لري چې په سبب چې موږ هغه په افغاني زماني ته پاتې شو. نو زه بس بل خاطر لانسي بس یو په اخر کې یو شی وایم هر څوک مزه غوري راسي چې انسان سو اوس نو کوم انسان وای هغه انسان چې ځان سره وای زه نه غواړم او نه کېدای سم برتر او بالاتر تر بل چا سم زه غواړم خپل ځان هغه شترین سم زه غواړم خپل ځان ریکورد ووهم
نه د بل چا ریکورډ. دلته دی چې هر یو په خپل اندازې خپل په ژوند کې خوشاله دی، یعنی په دې معنی چې مملکت هم پیشرفت کوي، خپل هم پیشرفت کوي. او که زه پرمختګ ونه کړم زما تعریف انساني نه لرم. په دې خاطر چې د انسان او د حیوان یګانه تفاوت په دې کې دی چې انسان چې د پرمختګ خوا ته ځي او نه تکمیلیږي. نو په دې خاطر دی چې وای تاسې راسي د درې عین څخه استفاده وکړئ. زماني سره درې عین په څه معنی؟ عین اول عقل دی، وای دا خپل عقل ته رشد ورکړه. دوام عین چې دی علم دی، وای بیا علم زده کړه. او دریم عین چې ډیر مهم دی هغه چې دی عمل دی. نو اوس ورباندې عمل هم وکړه. وای زه تا څه وکړم چې خپل عقل دې رشد ورکړی، علم دې زده کړی، ولې عمل نه ورباندې کوي. په دې خاطر دی چې موږ هر شي زده کوو راسي په هغه باندې عمل وکړو. بس ښه شپه ستاسو لپاره غواړم او بیا مننه چې ماته وخت راکړئ. نړۍ مننه فرایي صاحب، ان شاء الله تعالی بل ورځ به مفصلې خبرې کوو. نن هغه اوله کې لږ ما خراب او ستاسې زه تاسې کوزوم ان شاء الله تعالی بل ورځ هم راخلم. بس زه یو دوه خبرې کوم بیا الله په امان اخلم. ملګرو سره ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. فرایي صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې، تاسو واورېدلې ورونو. ان شاء الله تعالی دا به یو بل ورځ به دې سره یو بل پروګرام کوو. در اساس نن هغه ټلیفون بیا شغارې کوو، نو له دې دپاره بله ورځ به د خیر سره بیا هم دغه کوو. نو زه فقط صرف یو څه خبرې نورم کول، ډېر لږې خبرې نورم کوو ورونو. د چلې چې لکه یو خو داسې لکه موږ په دې باندې ټول پوهېږو چې ژبه زموږ پښتو ده. نو کله کله لکه د کوزې پښتونخوا ملګرو سره زموږ په دې باندې دغه هم راځي چې هغه وایي چې زما قومي ژبه اردو ده. نو چې یو قوم پښتون خپل ځان سره سوچ وکړي د هغې به قومي ژبه اردو کېدلی څنګه شي. به پنجاب په نصاب کې چې هلته ما لوستل په هغه کې د شپږمو کې دوم په کتاب کې دا لیکلي وو چې د علاقایي ژبه پښتو یوه علاقایي ژبه ده. ځکه دې ته ډېر په کمه سترګه کتل کېږي علاقایي ژبه، خو ځکه چې پښتانه ورته په خپله کمتر ګوري، صحیح ورته نه ګوري. مخکې فرایي صاحب یوه خبره وکړه چې کیفیت لکه زه به په پښتو کې ویم لکه که نه لکه د یو شي ډېروالی خو بیا هغې کې هغه دغه نه وي، لکه د هغې نه یو شی کم وي خو هغه بیا د هغې کیفیت نه د هغې ښهوالی یا د هغې دغه په لوړ وي. دا خبره یې وکړه بالکل هغې سمه کړې. که چېرته موږ هم د تقریبا 8 میلیونه پښتانه ټول تعلیم یافته کړو، په خپله ژبه کې ورته زده کړې ورکړو، نو دا ژبه به د نړۍ 15مه یا 20مه ژبه شي. او اوس دا چې دا ډېره وروسته ژبه ده او په څوم نمبر باندې ده، دا کولی شو موږ مخکې راولو، خو دې دپاره کار کول پکار دی چې به ځینې وخت کې زما ځینې خبرې به تاسو ته هغه تکراري وي، ځکه چې دا ډېر کار غواړي او دې ځینې خبرې به پکې تکرار هم تاسو ته شي. خو خیر هغه ځکه کله زموږ پروګرام یو نفر وګوري یو ونه ګوري، دا خو 8 میلیونه نفوس دی. نو زه غواړم چې ټول خاص کر نوي کول ته نوي ځوانانو ته دا خپل پیغام ورسوو. دې کې به ځینې وخت کې ځینې ملګري پکې یوه نیمه کنځل هم کوي، هغه په ما باندې تاثیر نه کوي ځکه کنځلې هغه خپله کورنۍ تربیه ښکاره کوي. دا په څه رقم کورنۍ کې رالوی شوی دی او کور کې په کوم اساس باندې دا رالوی شوی دی. اول خو که څوک پښتون نه کنځلې کوي، صرف انتقاد یا نیوکه به یې کوي، نو هغه د هغې خپله کورنۍ تربیه دی. موږ چې د پښتو ژبې دپاره څه کېږي هغه به ویو، او څه چې ملت جوړونې دپاره کېږي د قوم جوړونې په خاطر باندې هغه کېږي. ځکه اوس نور ځینې وخت کې موږ هر قوم کې نشنلستان که ملا هم دی نشنلست دی، که اسې سیکولر دی هغه هم نشنلست دی، او که هر یو یي د هغه قوم وګړی نشنلست دی، مګر پښتون کې چې دی نه سیکولر صحیح نشنلست دی، ځکه هغه هم صرف د جب او د خپل ځان د مفاداتو دپاره کار کوي یا ګټو دپاره کار کوي. ملا چې دی هغه هم نشنلست نه دی، هغه به لکه هغې کې هغه دغه پکې نشته، خپل قومیت دپاره کار نه کوي. مګر زه دې ته کله کله همیشه دا یوه خبره کوم چې تاسو کله دا خبره کوئ، خو چې کله بیا خپله د ورور سره ستاسو معامله راشي، لکه یو کور کې دوه ورونه اوسېږي، خو چې کله هغه جدا کېږي د خپل ورور سره د ذرې حساب کوي او په خپل مال کې ترې برخه غواړي. مګر پښتون په اجتماعیت کې په قومیت کې چې کوم شی د ټول قوم وي هغې کې دا به حساب نه کوي، صرف فقط د هغه شي کې حساب کوي لکه د پنجابي سره چې هغه صرف د خپل جیب ګټې لاسته راوړي، هغې نه خواته بیا دا پسې نور مخې ته نه ځي. خو ځکه چې هغه قوم ته د قوم په سترګه نه ګوري، چې کله دې کې قومیت پیدا شو هم به قوم پرمختګ وکړي، هم به ژبه پرمختګ وکړي، هم به دا خپله پرمختګ وکړي. نو ابراهیم ورور ما ته مخکې یو میسج را لېږلی و، زه هغه لږ ویم ځکه اول خو ته سلام کوم. تر مغولو پښتانه په توره ښه دي، که په عقل لږ هوښیار وې څه به ښه وې. خوشحال خان خټک بابا دا د هغې شعر را لېږلی و ابراهیم خان موږ ته. نړۍ مننه ابراهیم خان وروره.
تاسو هم خپل کار کوئ پښتو ژبې ته الله هم کامیابه بریالي لره. نور هم ډېر میسجونه دي خو زه اوس وخت کم دی او دومره وخت نشته دی ان شاء الله تعالی. خو موږ زه یو خبره په داخلنۍ خپل خبره زه وکم دلته زه نه د کوم عزت طرفدار یم نه د کوم مشر طرفدار یم. زه صرف هغه خبره کوم چې هغه کې د پښتنو د لر او بر افغانانو او د افغانستان په ګټه باندې د لوی افغانستان او د لوی افغانستان د جوړښت لپاره کې کار وشي. نور موږ دا حکومتونه مزي راځي ګوندونه تبدیلیږي مشران هم تبدیلیږي موږ باید هغه کار وکړو چې د ټول پښتون ملت یا د پښتون قوم په ګټه باندې تمام شي او همدغه لپاره باید ټول پښتانه کار وکړي. نورم په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ. د لوی الله جل جلاله په امان.